همونه ګرانو دوستانو تیر ورځ مې ویډیو ولیدله چې هستګل عابد د یو خصوصي تلویزیون سره مرکه کوي او کله چې له هغه څخه پوښتنه کیږي چې د راشد خان او الله محمد غضنفر په منځ کې ستاسې د خوښې لوبغاړی څوک ده نو هغه ورته وایي چې غضنفر ښه لوبغاړی ده خو هغه بیهیویر ته چې ګوري نو دا د یو پروفیشنل لوبغاړي بیهیویر نه ده. ډېرو خلکو په دې باندې منفي عکس العمل ښودلی ده خو زه فکر کوم چې هستګل عابد زموږ تاسې سینیر لوبغاړی پاتې شوی ده د هغه خبرې ته باید احترام وشي. د دې پر ځای چې موږ تاسې منفي عکس العمل وښیو باید الله محمد غضنفر او د هغه په شان نورو تنکیو لوبغاړو ته چې هغه تازه ځلیږي په نړیواله کچه باندې شهرت پیدا کوي هغوی ته باید دا یو د نصیحت په شکل باندې وړاندې کړو ورته ووایو چې هغه خپل پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب همغسې پروفیشنل وساتي او پرې نږدي چې خدای مکړه د دوی په رفتار او په کردار باندې خلک نیوکې وکولی شي. دوی باید کوشش وکړي چې نړۍ ته د افغانستان ښه نمایندګي وکړي له خپلو خبرو سره د احتیاط کوي که هر څومره هم تکړه سي ډېرې غټې غټې خبرې دې نه کوي په دې باندې د ده هېڅ هم نه کمیږي برعکس اخلاق یې پرې جوړېږي شخصیت یې پرې جوړېږي او هغه استعداد چې خدای ورکړی ده د استعداد سره چې یو ښه کرکټر یا ښه بیهیویر ولري یو څوک نو هغه ډېر بریالی کېږي. زه له هستګل عابد صاحب څخه مننه کوم هر څوک دا خبرې نشي کولی دا چې سینیر لوبغاړي زمونږ کشرانو یا تنکیو لوبغاړو ته متوجه دي او د هغوی لپاره روښانه راتلونکی غواړي. زه فکر کوم دا یوه ګټوره خبره ده یو ښه نظر ده چې هغه ورکړی ده. راځئ چې دې نه داسې منفي خبره جوړه نه کړو ډنډورې پسې ونه کړو یا مثلا په هستګل عابد پسې منفي خبرې ونه کړو بلکې برعکس مننه ترې وکړو چې الله محمد غضنفر او د ده په شان نور تنکي ځوانان یې دغه مهم ټکي ته متوجه کړي دي.